د نجونو د زده کړو د بیرته پیل په اړه د عباس ستانکزي د هڅو بیا ځلې ژمنه. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پوره جزئیات هم دلته وګورئ. 828 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړي او 368 ورځې کېږي چې پوهنتون ته یې هم په تګ بندیز لګولی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي لا هم هڅې روانې دي چې د نجونو لپاره د زده کړو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې شیر محمد عباس ستانکزي دغه موضوع له یوه ایراني پلاوي سره چې د دغه هیواد د مطرح رسنیو استازي، خبریالان او رسنیز کارپوهان پکې وو مطرح کړه. نوموړي په دې کتنه کې ټینګار کړی چې زده کړه د نجونو شرعي حق دی او هڅې روانې دي چې د مناسب چاپیریال په برابرولو سره هغوی ته د حق ورکول شي. خو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر محصلان او زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې دي د طالب چارواکو دې ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو لخوا یې یوه بهانه ګڼي. تمنات چې د نجونو پر زده کړو له بندیز وړاندې د بدخشان په پوهنتون کې زده کړې کولې، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل ډېر فرصت و چې دوی تمنات چې د نجونو پر زده کړو له بندیز وړاندې د بدخشان په پوهنتون کې زده کړې کولې، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ډېر فرصت و چې دوی په دې موده کې د نجونو د زده کړو په برخه کې کار وکړی وای. 2 کاله وشو چې دوی بهانې کوي. په اصل کې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پلویان نه دي او خلک دوکه کوي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو هم په اړه کوم نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.